بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. عزتمند مسلمانانو روح او خویندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بیئ او خوشحال بیئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا ده، دا سوال دی چې تاسو چرته هم یئ، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحاله و آباد ساته. آمین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. زما عزتمندو، کم انسان چې دا وظیفه وکړله نو دا وظیفه د هر قسمه حاجت لپاره دوایي ده، ځکه چې دا د الله جل شانه د خزانو نه یوه خزانه ده او دا خزانه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ته ورکړې شوې وظیفه ده. نو چې کوم یو انسان هم دا عظیم الشان وظیفه شروع کړله نو ان شاء الله تعالی د دې انسان حاجت به هم په دې ورځو کې پوره کیږي. تاسو دا وظیفه هم نن شروع کړئ ان شاء الله تعالی. الله جل شانه به د ستاسو د حاجتونو پوره کولو د پرده دوایي وګرځي. زما عزتمندو، دا داسې وظیفه ده چې ډېر خلکو په دې باندې تجربې کړې دي. زما عزتمندو، زه په خپله باندې هم دا وظیفه کوم او زما په هم تجربه شوې ده. دغه رنګې زما عزتمندو یو زنانه وه، هغې باندې 50 لکه روپۍ قرض و. ما هغې ته هم دغه وظیفه ورکړې وه. نو دې وظیفه کې دومره طاقت دی او په دې کې دومره پاور دی، دا دومره عظیم الشانه وظیفه ده چې هغه زنانه دا وظیفه وکړله، حالانکه چا باندې چې قرض و هغه دې ته دا پیسې نه ورکولې، ټال مټولې ورسره کول. نو زما عزتمندو، الله جل شانه هغه ته په زړه کې واچول، دې زنانه ته دغه 50 لکه روپۍ ټولې را واپس کړي. او زما عزتمندو، د دغه حاجت د دغه زنانه حاجت یو هفته کې دنه پوره شو. نو زمونږ حاجتونه به د دې په مقابله کې سوي، زمونږ حاجتونه خو دې په مقابله کې ډېر واړه دي. 50 لکه روپۍ زما عزتمندو دا په خوله باندې یادېږي، دا ډېر زیات قرض دی، خو الله جل شانه هغه زنانه ته دا قرض را واپس کو. لہذا زما عزتمندو، ښه کامل یقین سره تاسو دا وظیفه وکئ، د زړه په اخلاص سره، د زړه په یقین توجه سره وکئ. ان شاء الله تعالی دې سره به ضرور الله جل شانه د ستاسو تمام حاجتونه پوره کوي. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو هسې هم ویډیو ګورئ، په اول ځل باندې مو زما د دې چینل وزټ کړی وي او دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلۍ والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ، د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاویږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم، هغه مستند وظایف چې ما له خپلو استادانو د هغې اجازت راکړی دی. د دې نه علاوه زما عزتمندو، که چېرې ستاسو تعویضونه پکار وي، که چېرې ستاسو نقوش پکار وي، نو ما سره زما په واتساپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. زما عزتمندو، دا نننۍ وظیفه د الله جل شانه د خزانو نه یو لویه خزانه ده، ډېره عظیم الشانه وظیفه ده. ضرور تاسو دا وظیفه هم نن شروع کړئ. کله چې تاسو په دې دوران کې دا شروع کړئ نو په دې دوران کې به هم الله جل شانه د ستاسو حاجتونه پوره کوي، د ستاسو مقاصد به اسانوي. لہذا زما عزتمندو، د هر مرض دپاره خپله دوایي استعمالیږي، دغه رنګې د هر حاجت دپاره هم بیله وظیفه وي. او دا کومه وظیفه چې زه نن تاسو ته درکومه دا د ټولو حاجتونو دپاره دوایي ده، او دا داسې دوایي ده چې د هر قسمه دوای نه هم په دې کې الله جل شانه ډېر لوی طاقت کې ښودلی دی. زما عزتمندو، که بچا باندې قرض وي نو هم دوی دا وظیفه کولی شي، یا څوک بیمار وي او بیمار د ښه کېدو دپاره دا وظیفه وکړي، حالانکه دغه بیمار د ښه کېدو والا نه وي، لا علاج بیماري وي، نو د دې بیمار دپاره هم دا وظیفه ډېره مفید ده.
یا زما عزتمند څوک د چا سره محبت کول غواړي نو د هر قسم محبت لپاره دا وظیفه لکه د جادو په شانته کار کوي خو پوره یقین سره توجه سره تاسو دا وظیفه کوي پوره یقین او توجه دا غواړي ابل خبره دا د زما عزتمند ګوره مونږ ته پکا دي چې مونږه د اسلامي ویډیوګانې مونږه خو په خوشاله سره ګورو اخره پورې ګورو خپې ځان پوي مونږ سره موبایل وي او مونږه پاغي کې فلمونه ګورو ډرامې ګورو ویډیوګانې نو ګورو مزاحیه ویډیوګانې ګورو نو مونږه هغه وخت پورې نه پریزو تر کومه پورې چې موبایل کې بیټري هغه باقی وي مونږ هغه ته په ګنټو باندې ناسیو او هغه ګورو نو زما عزتمندو چې مونږه اول خو دغه نه ګورو دغه ګناه د نظر غلط استعماليږي او بیا هم ارس چې وي چې بیا مونږه اسلامي ویډیوګانو د پاره مونږه ټایم وباسو لږ ټایم مونږ الله جل شانه د رضا د پاره دی وظایف لهم ورکو زما عزتمندو دا وظایف دا سیدی چې د سره زمونږ ژوند جوړیږي د سره زمونږ دنیا او آخرت جوړیږي د سره زمونږ پریشانه تکلیفونه او مصیبتونه ختميږي د دین علاوه تاسو نور ویډیوګانې تاسو وګورئ د مزاحیه ویډیوګانې وګورئ یا فلمونو ډرامو ویډیوګانې تاسو وګورئ نو تاسو ته غو فایده نه درکې علاوه د دین چې د سترګو نقصان د سترګو مخ خراب شي او د هر قسمه کارونو نه بتا سوزه سکار روزگار بتا سو نه کوي لہذا زما عزتمندو د دین ځان ساتل پکار دي زما عزتمندو دا وظیفه تاسو اخره پورې وګورئ او مکمل وګورئ چې تاسو په دې باندې پوه شئ دا وظیفه د احادیث مبارکه او نه هم را نقل کړي شوی دي په احادیث مبارکه کې دا وظیفه راغلي ده او غټو علما کرام په دې باندې تذکيري کړي دي زما عزتمندو دا وظیفه 1500 زلویل دا روزانه چې یو سړی دا وای الله جل شانه بدد غټ نه غټ حاجتونه پورا کوي او زما عزتمندو د دې د پاره او 10 شردام لازمی دی اول به تاسو او 10 شردام صحیح طریقې سره کوي او بیا به یو خاموش ځای به تاسو ګورئ زما عزتمندو د ویډیو شروع کېدو مخکې زتا سوتا د یو صحابي واقعیا بیانوم د دې لپاره چې د دې وظیفې قدر او اهمیت نور هم سیوا شي او تاسو ته پته ولګي چې په دې وظیفه کې کریم رب څومره فائدې او څومره ثمرات او برکات کې هودلې دي زما عزتمندو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زمانہ کې کافر یو صحابي هغه گرفتار کو هغه بوتلو او هغه په زنجیرانو باندې تړلو زما عزتمندو د دې صحابي دا واقعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چا ورولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا واقعا خبر شو چې زما صحابي په زنجیرانو باندې تړل دي زما عزتمندو د چا په ذریعہ سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه صحابي ته د وظیفه ورولېګلا چې ته روزانه 1500 زله ته روزانه 1500 زله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم دا وظیفه وایا زما عزتمندو دغه صحابي ته چې دا وظیفه ورور رسیدا نو هغه دا وظیفه شروع کا الله تعالی کې هغه شروع کا شپې د ورځې په مخ وی لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم نو زما عزتمندو سوچ هغه زنجیران ګوره وي په خپل باندې هغه وشلې د زنجیران هغه په خپل باندې وشلې او د اغین را خلاص شو او هغه ټیم کې هغه نو او د आवाज او زنجیران وشلې او بس دې را روان شو نو زما عزتمندو تر دې پورې راځي چې دې دا کس په صحرا کې را روانو صحرا کې بیابان کې را روانو الته کې داغي او خان سره ده نو داغي او خان په خپل د پاسه را روان شو نو دې مخ کې د او خان ورپسې د پسونو خان ورپسې را روان دي کله چې زما عزتمندو مدینه منوره ته ورسېدو نو بلا شي او خان امزان سره واسطه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې وکتل نو مسکه شو نو زما عزتمندو په دې کې دومره برکات دي د دې دومره فیوز او کمالات دي زما عزتمندو نو زمونږ حاجتونه بس حاجتونه وي زمونږ واړو حاجتونه وي زمونږ واړو مشکلات وي و زما عزتمندو راځم وظیفه طرف ته مکمل ترتیب او طریقې کار زتا سوتا بیانوم طریقې دا زما عزتمندو چې ټول نه مخ کې به تاسو سل پیره درود شریف وایي
چې کوم درود شریف مختصر وي تاسو ته آسان وي بس هغه وایي. بیا 1500 ځله لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم دا بوای او بیا به د دعا د پر الله سپورته کوي. زما عزتمندو اخره کې بیا سل پیره درود شریف وای بیا به د دعا د پر الله سپورته کوي د الله جل شانه نو دعاګانې وغواړي. زما عزتمندو دا وظیفه دا عمل به روزانه تاسو جاری ساتئ چې د ستاسو کم مسائل وی مشکلات وی تکالیف وی الله جل شانه د دې په ذریعه سره هغه ختمي تاسو خپل مقاصد او خواهشاتو کې کامیابی. زما عزتمند ویډیو را نوګدش ولا خپنه شي. امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه مو ډیره زیاته خوښ شي وي. که ویډیو مو خوښ شي وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ. ملاوي کوم تاسو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې مال اجازه راکړئ د لوی الله په امان.